غیږنیونه یا پهلواني هغه لوبه چې هیواد دننه ګڼ شمېر مینوال لري خو شمال ختیځ زون پهلوانان. تیره ورځ د کندوز په سپین زر لوبغالي کې د مرکز د ولسوالیو د غیږنیونې پهلوانانو ترمنځ یو ورځنۍ غیږه جوړه شوې وه چې د پهلوانانو په ښه ځلیدو پای ته ورسېده. په دې ولایت کې د ورزش مسؤلین وایي دغه لوبه یې د ورزشکارو ځوانانو د وړتیا لوړونې او د پهلوانۍ مینوالو د تندې ماتونې په موخه یې جوړه کړې وه. همه روزه در اطراف ولایت قندوز هر ولسوالی ما مسابقات مخصوصا پهلوانی یا کورش خصوصا ورزش‌های ملی و عنعنوی را در راه میندازیم و همچنان روزهای جمعه پهلوانا گرد هم رقابت میکنند که یک تفریح بسیار خوب، یک تفریح سالم به مردم و شایقین ورزش ایجاد میشه. جوانا مردم رو به ورزش و پهلوانی آوردن. اینمی تو محفله را تقاضای ما از کلگی مردم اینمی است که در توی عروسی بچه‌اش بیادرایش این تو محفله بگیره تا ما بتانیم از اینمی طریق جوانا را دور از مواد مخدر بکنیم و در مسابقات ملی و از خارجی اینا جوانا تشویق شوند، این جمعه به جمعه تحفه بگیرن که ما بتانیم از مسابقات آسیایی و خارجی دستاوردهای خوبی را بگیرد. په ورته مهال بیا د کورش لوبغاړي او مینوال غیږنیونې ته د مسؤلینو پاملرنه د پهلوانۍ ژوندي ساتل بولي او وایي پیام ما بر جوانان اینمی است که بتوانند بسیار زیاد کوشش بکنند از در حساب هر رشته ورزش باشه، هر رشته که باشه تمرین بکنن، زحمت بکشن، عرق بریزانن، دیگه یک افتخار خوب در ولایت خود بیارن. پیام ما برای کسایی که ورزش نمیکنن است که با ورزش رو بیارن، ورزش بکنن، صحتمند می باشن. کورش یا غیږنیونه په هیواد د افغانانو ترمنځ له لرغوني تاریخ څخه برخمنه لوبه بلل کیږي چې په وروستیو کلونو کې ورته رسمي لوبې بڼه وبخښل شو چې د نړۍ په کچه کندوز ولایت ویاړلي لوبغاړي لري چې په کراتو یې هیواد ته اتلولي ګټلې.